معنی باندې پوه شي چې رب چاته ویل کیږي، الہ چاته ویل کیږي. نو الته سره د کلمې مطلب باندې پوه شي چې د کلمې څه مطلب دی، د الہ څه مطلب دی، الہ کوم ذات ته ویل کیږي. او قرآن دا مسله ډیره په تفصیل سره ذکر کړی. تاسو قرآن نو غوښته کنه دا سورۃ النمل تاسو راوړوي د شلمې سپارې اولنې مخ. سورۃ النمل شلمی سپاری اولنے مخ 60 نمبر آیت تے. پدی آیت کے اللہ فرمائی چی امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة. امن خلق السماوات والارض سوک دے غزات، امن خلق السماوات والارض سوک دے غزات چی پیدا کری دی اسمانون و ازمکا. وانزل لکم من السماء ماء اور اوریستا سید پارا من السماء دبرنا ماء نوب فانبتنا به حدائقا پس را زرغن کو منگا اور اوٹو کو منگا به پدغوبو سرا حدائق باغنا ذات بهجتن چی ترو تازگی والائی. ما لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. ما لكم ندی ممکن ستاسی د پارا ان تنبتوا شجرها چی زرغن کئی تاسی اور اوٹو کوئی تاسی ونی د دیزمکی. أإله مع الله ایشتد اللہ سرا الہ معبود بل دا اللہ سرا بل دس الہ معبود شتا. ابن کثیر وی أإله مع الله فعل هذا دا اللہ سره بل داسې الہ و معبود شته چې دا کار کولی شي. الله خو اسمانونه پیدا کړي دي، ځمکې پیدا کړي دي، او دا ستاسو خدایان او معبودان الله وی لیخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. که دوی ټول دنیا د الهه راټول کړي کنه د الله نه سوا او یو مچ ورته واله کړي چې یو مچ پیدا کړي نو مچ هم نشي پیدا کولی، او که مچ ته څه شی وتښتي هم نشي اخیستی. وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نو الله خو ذات دی چې خلق السماوات والارض اسمانون او ځمکې پیدا کړي دي. او دویم وانزل لكم من السماء ماء د برنې اوبه راورولي دي. او بله دا چې فانبتنا به حدائق ذات بهجه دا ځمکې شنه کړې ده، دا بوټي زرغون کړي دي، دا باغات یې پرې زرغون کړي دي، دا ترو تازګي وله ورکړی دی ځمکې له. نو ما لکم ان تنبتوا شجرها تاسې خو دا نشئ کولی. أإله مع الله أإله مع الله ایشته د الله سره الہ معبود بل چې دا کار کولی شي. ګوره د الہ کې ټولې معناګانې راغلي که نه. الہ چاته ویلی کېږي چې اسمانونو ځمکې پیدا کړي دي. الہ چاته ویلی کېږي چې د اسمان نه اوبه نه اوبه راوروي. الہ چاته ویلی کېږي چې په اوبو باندې د ځمکه شنه کړې ده. دا ټولې معناګانې د الہ دي دلته. أإله مع الله. او یا علماء د الہ مع الله مطلب دا دی چې الہ مع الله یعبدو دا الله سره بل داسې معبود شته چې د الله په شان عبادت وکړی شي نشته که نه. بل هم قوم یعدلون دا داسې قوم دی چې دیو عادت دا دی چې د حق نه روګرداني کوي او د حق نه مخ اړوي. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. امن جعل الارض ایشتد بلس معبود جعل الارض چې ګرځولې د ځمکه قرارا آرام والا د آرام زی الله جوړ کړی د ځمکه. وجعل خلالها انهارا او پیدا کړي په میند دې کې انهارا نهرونه ولي لختی پکې روان کړي، نهرونه پکې روان کړي. وجعل لها رواسي او ګرځولې دي په دې ځمکه کې او د ځمکې د پاره رواسي غرونه. وجعل بين البحرين حاجزا او جوړ کړی دی الله تعالی ګرځولې په میند دو دریابونو کې حاجزا پرده، یو پرده دو دریابونو په منځ کې جوړه کړې ده. نو ګوره امن جعل الارض قرارا داسې بل ذات شته دی چې دا ځمکې د آرام ځای ګرځولی دی. ګوره پخوانو خلکو څه عقیده وه چې دوی ښځې ویلي چې دا دغه چې دی که نه دا ځمکه دا د غوی په ښکر باندې ولاړه ده او دا چې کله زلزله راځي نو دا اصل کې د ښکر ورته بدلوي
نو پس مکه کې زلزلہ راشي. نو مولا را پاسې دغه ځان نه دروغ حدیث جوړ کو، دروغ حدیث ولا جوړ کو چې او کنه یاره دا ازمکه خو د غوی په غرونو باندې غوی په خکرو باندې ولاړه ده. ګور د هندوانو عقیده د پښتنو ته راغلې ده. ښه هندوان د غوی او د غوا عبادت کوي کنه، الہ او معبود وتوي. نو پښتنو په غیر محسوس انداز کې دا نظریه قبول کړې ده چې ازمکه د غوی په خکرو ولاړه ده، او نه د غوی چې کله په منډه شي نو بیا بسکه بیا به د دنیا سال وي چې په ګډ وړه پرته وي. نو وی دا د غوی په خکرو باندې ولاړه ده، نه د غوی په خکرو دنیا نه ده ولاړه. د الله په خپل قدرت باندې د انسان د پر د آرام ځای ګرځولې ده. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، نهرونه په روان کړي. وګوره د مری د ازمکه سونه قیمتي ازمکه دي. زما والد صاحب راغلی پرون د سره روانو ماته ویل یاره ویل د اوبه څخه شی دی. انګریزانو ویل دا یو نیر راوسته د ټول ازمکه په قیمتي کړي دي، ول موږ په بو په سړاند شو بره. نو وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي، په ازمکه غرونه مدرولي میخونو کار کوي دي، میخونه ازمکه ونه خوځي. وجعل بين البحرين حاجزا، او الله د دوه دریابونو په منځ کې حاجز مقرر کړ. ګور حاجز نه مراد علماء دا وچ ازمکه ده، وچ ازمکه. ګوري دریاب وبد یو طرف تم دریاب ده، بل طرف تم دریاب ده، او داغي وب مالګینی دي، ترخی وبدي، او په دې منځ کې وچ ازمکه ده، پای کې الله یو سیند روان کړی داغي وب خوږی دي. عجیب کار ده. وجعل بين البحرين حاجزا اله مع الله، یشتد اله معبود الله سره بل علماء په وجود کې د الله سره بل څه الہ شته او معبود شته په ابداع هذا الكون، چې ناشنا کائنات پیدا کړي. دلته علماء ګوره د الہ د ټولې معناګانې. الہ چاته ویل کېږي جعل الارض قرارا، چې لازمه کې د آرام ځای جوړ کړی دی. الہ چاته ویل کېږي وجعل خلالها انهارا، الہ چاته ویل کېږي وجعل لها رواسي، غرونه پیدا کړی دي. او الہ چاته ویل کېږي وجعل بين البحرين حاجزا، وجعل بين البحرين حاجزا. دا ټول معناګانې د الہ او د الہ دي. بل اکثرهم لا يعلمون، خلق په دې نه پوهیږي، خلق په دې باندې نه پوهیږي. فی عبادتهم غیره، ګوره د غیر الله عبادت کوي خو په دې نه دی پوهه چې دی خو هیڅ هم نشي کولای، دا خو دنیا د الله نه دی خبر. او اوس الله تعالی راښکاره کړه سم، او د علماء د دې بیان سره تبلیغ والو د بیان سره رب العالمین سنه زبدي خلقو کې هغه دغه پیدا ک شعور او احساس الله را ژوندې ک کني. ټول زموږ د مشران مې روانو ما ته اوس یاد دي د پیر بابا دغه براته دا ملنګ براته زمونږ زیاته وړکیو ما، او زمانی کې الله رب العالمین دی غریق الرحمت کډر موحد سړیو چې پیدا شوی موحد عجیب سړیو. نو هغه به وی هغه تو وی ول زده چلو کا په اثر راغی ول مال قلنګ راکې. نو هغه تو ول د چلې ول د پیر بابا د حق بم در کو خو الله زنا ول د الله د حق مخ کې مونږ به وکړو. هغه داس نه را کوزیده ول د الله حق نه مني بس چوکا وسو ته ویني ولا ول کې بیا راغلی ونی ول قلنګ بمرانه ویني بس چا قورو شي استلاړې بیا. نو ګرځیدل به قلنګ بیٹولو ولته به مرداران ناشتو خلکو باندې توافونه کول. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر سوق دی غزات، يجيب المضطر چې فریاد اوري داغه مضطر انسان. مضطر چاته ویل کی چې باغه پس هر لار بندش، اے ظاهری اسباب سره نشته ده، هر لار پس بند شو، دې ته مضطر وای. دته توجه به صرف الله ته د دې الله نه سغوړي، الله ایست دعا قبلې بیا. بیمار نه دی کنه، بیمار لا چې ورشي د مضطر دی غریب. زمونږ استاد یو ځل مونږ یو مریض لورلو، نو چې کله را پاسېدو هغه ته ویل یې تاسو ماته دعا وکړئ. نو زمونږ استاد ته ویل مضطر خو ته دعا براته ته کې دعا خو ستا قبلېږي، د مریض نه دعا وغواړه چې هغه ته دعا وکړي ځکه دی مضطر دی، د پسې لارې بندې دي، بس د صرف نظر د الله پر رحمت باندې دی چې ما ته خپل رحمت الله متوجي کړي زه به روغ شم. نو د نه دعا واله. اما يجيب المضطر اذا دعاه. زموږ ملګری و موږ ته قصه کوله په دې سعودي عرب کې د دغه یو عالمو د انډیا هندوستان ولې ورځ ډېر زیات خوشحاله و. بل موږ ته ویل چې ولې خوشحاله؟ ویل چې زما په هندوستان کې یو کور او چې کله به داسې مالي مشکل راغی نو زه به خوشحاله وم چې زه مړه بس کور مې شته بوله خرڅ کم که نه. نو چا راته خبر وکړه بله ورځ چې هغه کور د حکومت سرکاري که. ویل مال چې ګوره د اوسه پورې اسباب وکړه نه د الله مدد نه و، اوس اسباب بالکل ختم شو، مضطر شوما،
اوس به د الله مدد شروع شي ول په دې باندې خوشاله او داسې مؤمن بنده وخه چې اسباب ختم شو ظاهري اسباب نشته دی اوس که څه ضرورت راځي او الله تعالی اس پورته کوم نو الله به مې دعا خامخا قبلای الله به مې فریاد اوري نو اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء حافظ ابن کثیر یو واقعه د ذکر کړی دا او د مولانا اجازلی رحمه الله ذکر کړی په نفحة العرب کې والله اعلم بصحتها او ترغیب د پاره ویم و یو سړی په لار باندې روانو او غل وسملګری شو نو غل خو ډېر زیات مکارمي الله دې د غلو د مکر نه وساتي نو هغه غل د شکارو کو چې د په غلطه لار باندې روان کو چې دا مختصره لار د تم پلانې ته یو زبم د سلاړ شمه نو چې د روان کړو او شړې ته وېستو الته په چاړو تور رويستل ول وجنم دی مال راکوا هغه په ما شکه خو مال دی ویل کنه ول نه مال خو براکه راکه خو وجنم دی ول خا نو زبس ول د څه وکړي 2 رکعات اجازه خوراک چې 2 رکعات منځ وکما نو هغه سړی و چې کله زب مانځه باندې ودرې دما نو الته مې دغه د نيزي او توري تم قتل چې کله بر باندې گزار کوي یره وکنه او بل طرف ته الله د آیات مخه تک اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء والما بدي الفاظ الله تفرياد کو يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اي اغزات چې د مضطر فریاد اوري د مضطر انسان فریاد اوري او ويكشف السوء داغه مشکل او مصیبت لري کې نو په دې الفاظو مې الله ته فریاد کو جړل مې او اسې دغه وخت مونږ خو ډېر د توجه مونږی کنه چې انسان مرګ مخې ته یې نه چې زمرما نو ول الله ته مې و جړل ولناس په محسوس مې کړ چې په اسبن یو کس راغی او په دې باندې د نزيد اسې گزارو کو چې لوخړې ته پورته کړه استعمال کو ول ما سلام موږ زه په دې پسې مې منډې کړې ول مال چې ته سو کی نو لغه ما ته ودرې د ما ته ویل چې ستاسو دعا خو د اسمانونو وکړنګول چې کله ته الله ته بدی الفاظ فریاد وکړه چې اللهم یا من یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء نو پاسمانونو کې شور جوړ شو چې څوک مظلوم دې مرسته او مدد وکړي وې زه د سوم اسمان فرشته ما چې ما د الله نه سوال وکړ چې ربا د دې مظلوم مرسته لما ولېګا نو الله زرا ولېګا مستا مرسته او مدد مې وکړ نو علماء چې دا الله د فریاد د پر بهترین الفاظ دي چې دا وایي چې اللهم یا من یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء نو اما یجیب المضطر سوق د غزات چې فریاد اوري د مضطر انسان د بیوس انسان اذا دعاه کله چې ته आवाज وکي او ويكشف السوء او دا غنه د مصیبت لري کی ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځي تاسو لرا آباد په یو بل پسې الہ مع الله آیشته د الہ معبود الله سره بل څوک چې دا کارونه کولای شي نو ګورته الہ سمانا شو یجیب المضطر چې دیو مصیبت زده انسان فریاد اوري چې आवाज وته کلو کی مشکل لري کوي ويجعلكم خلفاء الارض انسانان یو بل پسې په دې ځمکه باندې آباد کړی دي او دا ټول آیتونه بیا د شګورا یو بل پسې د الہ معناګانی الله رب العالمین کلی دي او دا ډیر اهم موضوعګانی دي ان شاء الله دا به چې د ټیم په ټیم باندې به یو خیر نو بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم همیشه مهربان دی الرحمن الرحیم روستو په سورۃ الفاتحه کې مر روان دي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دلته معنا وکړو الته به دې باندې حواله ورکو ان شاء الله دا الرحمن الرحيم علماء دا دوه مشتق دي د رحمتنا او دوه د مبالغي وزنونه دي د مبالغي صيغه دي رحمان کې مبالغه ده او پر رحیم کې مبالغه ده خو د رحمان مبالغه د رحیم نه ډیره ده ځکه چې زیادت د حروف او د دلالت کوي په زیادت د معنا باندې پر رحمان کې حروف ډیر دي او پر رحیم کې حروف کم دي نو پر رحمان کې د رحیم نو مبالغه ډیره ده او د باج علماء خو چې دی و معنا ده لکه دوانه د رحمت نه مشتق دي د رحم نه مشتق دي لکه څنګه چې ندمان او ندیم دي په یو معنا سره راځي امام ابو عبیده رحمه الله دا معنا کړی ده خو حافظ ابن کثیر په دې معنا باندې رد کړی دی او دویم فرق علماء دا کړی دی لکه ابو علی الفارسی او عالم دی
هغوی د الرحمن چې دی کنه نو اسم عام في جميع انواع الرحمة في جميع انواع الرحمة يختص بالله تعالى. دا رحمان چې دی نو دا الله رب العالمین یو عام نوم دی چې ټول قسمونو د رحمت ته شامل دی، خو د الله په ذات پورې خاص دی. او پاتې شو رحیم نو انما هو فی جهة المؤمنین، د دې نه مراد هغه رحمت دی چې الله یې صرف په مؤمنانو باندې کوي. د رحمان نه مراد د الله رب العالمین ټول قسمونه د رحمت دی، ټولو ته شامل دی. او دا رحیم چې دی نو د دې نه مراد هغه رحمت دی چې هغه صرف په مؤمنانو پورې خاص دی. خو غوره خبر علما وایي دا ده چې دا دواړه چې دي نو دا په دنیا کې هم دي او په آخرت کې هم دي، په دواړو کې عموم دی. لکه عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمایلی دي چې رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې اذا سئل اعطى. رحمان هغه ذات ته وایي چې تی وغواړې نو تاله درکوي. او رحیم هغه ذات ته ویل کېږي چې اذا لم يسأل غضب، چې دنه غواړي نن دې به غوسه کیږي. لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من لم يسأل الله يغضب عليه، څوک چې د الله نه سوال نه کوي، د الله نه غواړي نو الله به د باندې غوسه کیږي. الله په نو غوښتو باندې غوسه کیږي چې بنده ځان دومره مستغنی کیږي دا لاس الله ته پورته کوي نه، دا بنده د الله نه دی خوښ. چې د الله نه غواړي نو دی بنده ته الله ډېر خوشاله وي، دا ښه بنده دی. او یا لکه یو شاعر وایي الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. الله غوسه کیږي چې کله ته د الله نه سوال او دعا پرېږدي، او انسان ته سیده چې دنه غواړي نو د قاریږي زمانه مغواړه. عبدالله بن مبارک وی رحمان غزاد ته ویل کیږي چې تی وغواړي نو د درې کی، او رحیم غزاد ته وی چې تنی وغواړي نو غوسه کیږي. او سلورم پر علماء دا کړی دی چې رحمان عام الرحمه، چې رحمت عامی د عام رحمتونو خاون. او رحیم غزاد ته ویل کیږي چې تام الرحمه، چې رحمت کامل او مکملی. ابن القیم رحمه الله په دې مدارج السالکین کې لیکلی دی چې رحمان غزاد ته ویل کیږي الذي الرحمه وصفه، غزاد چې دا الرحم داغه خوی او خصلتي، داغه خوی او عادتي. رحمان غزاد ته ویل کیږي چې دا رحمت داغه خوی او خصلتي. او رحیم غزاد ته ویل کیږي چې الرحم لعباده، چې د خپل بندگانو باندې رحم کوي. لکه قرآن مجید دا وایي چې وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن مجید دا وایي. نو حافظ ابن قیم وایي رحمه الله تعالی چې قرآن کې الله وایي چې الله په خپل بندگانو باندې رحیم دی، خو رحمان چرته نه دی ذکر شوی. ولم یجئ رحمان بعباده ولا رحمان بالمؤمنین. قرآن کې د چرته نه راغلی چې الله رحمان دی په خپل بندگانو باندې یا رحمان دی په مسلمانانو باندې، خو د رحیم لفظ راغلی دی. و دین دا معلومیږي چې رحمان هغه ذات ته ویل کیږي چې رحمت خوی، او رحیم هغه ذات ته ویل کیږي چې بندگانو باندې رحم کوي. نو الله کې خدای دوه صفاتونه شته دي. او رحمان بیا د فعلان وزن دی، او دا د دې لپاره راځي چې موصوف په هغه معنا صفتی باندې مشتمل او ډکی. لکه مثلا غضبان دی کنه، غضبان رحمان او غضبان یو وزن دی. نو غضبان هغه چاته ویل کیږي چې د غصې نه بالکل ډکی، چې د غصې نه بالکل ډکی. یا ندمان هغه چاته ویل کیږي چې ندامت نه بالکل ډکی. نو رحمان د فعلان دا وزن چې دی للسعة والشمول، د فراخی د پر راځي، د شمول د پر راځي. او به وی چې دا نوم د الله تعالی چې دی نو دا د عرش سره ډیر زیات لګي. لکه الله فرمایلی دی چې الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش. نو څنګه چې د الله رب العالمین عرش په ټولو مخلوقاتو باندې احاطه کړی ده، لکه زمونږ د عقیده ده چې د الله د عرش نه د ټولو کائناتو نه غټ دی، په دې ټولو کائناتو باندې د الله د عرش څخه ګیرا چولې ده او محیط ده به کنه. نو وایي څنګه چې د الله رب العالمین عرش په ټولو کائناتو مخلوقاتو باندې احاطه کړی ده، نو دغه شان د رحمان رب العالمین رحمت د ټولو مخلوقاتو احاطه کړی ده. او بیا وایي چې نور لوی مخلوق الله رب العالمین چې دلته فرمایلی دی چې الرحمن علی العرش استوى، دا الرحمن صفت د عرش سره لګولې ده. نو د لوی مخلوق سره غ لوی نوم الله رب العالمین ذکر کړی دی.
نو فاستوى على اوسع المخلوقات باوسع الصفات. د دې نوم خصوصیات هغه علماء وایي دا الله رب العالمین خصوصي نوم دی، دا د دې اطلاق په مخلوق باندې نه کیږي. د الله صفاتي نومونه داسې دي که نه، بعضې داسې نومونه دي چې د هغه صرف د الله په ذات پورې خاص دي، مخلوق لی نشي ور بیانولی، مخلوق لی نشي ورکولی. لکه په هغه کې یو رحمان صفت دی، یا لکه په هغه کې یو صمد صفت دی. لکه زمونږ خلک چې عبدالرحمن نوم چاله کېدي نو رحمان ورته وایي، یا لکه عبدالصمد نوم چاله کېدي نو صمد نوم ورته وایي، یا پلانی صمد دی. عبدالرزاق نوم چاله کېږي نو رزاق ورته وایي. دا غلطه خبره ده. دا صفتونه د الله په ذات پورې خاص دي، د مخلوق له ورکول نه دي پکار. لکه عبدالرحمن بابا دی که نه، نو خلک ورته رحمان وایي، دا غلط نوم دی. لکه مولا صاحب منبر باندې کېږي نو هغه وایي رحمان بابا ویلی دي، نو رحمان خو د الله صفت دی، نو الله ته څوک بابا وایي؟ زیشان زیشان معنا ماته نه معلومه چې د څه معنا ده، کتل به غواړي. زیشان ها که دغې نشي نو بس بیا خو ټیک دی، بیا خو بد نه دی. نو عبدالرحمن ته رحمان ویل دا غلط نوم دی. رحمان د الله رب العالمین داسې یو صفت دی چې د الله په ذات پورې خاص دی، په مخلوق باندې دې اطلاق نه کېږي. لکه امام راغب وایي چې لا یطلق الرحمن الا علی الله تعالی، د رحمان صفت به صرف په الله باندې اطلاق کېږي. نو زموږ په تخبیه کې عبدالرحمن دی سنټري والا، خلکو ته رحمان سنټري والا وایي، هغه هم په دې بورډ لیکلي دي رحمان سنټري والا. هلکه عبدالرحمن ولیکه چې پوره نوم دی. رحمان د الله خاص صفت دی. او د عبدالرحمن بابا یو شعر هم چا خلک وایي که نه چې ما عبدالرحمن ته چې رحمان وایي کافر دی، ما عبدالرحمن ته چې رحمان وایي کافر دی، او زه عبدالرحمن د خپل رحمان عبدالرحمن یم، زه عبدالرحمن د خپل رحمان عبدالرحمن یم که نه. نو که د چا عبدالرحمن نوم دی نو رحمان ورته مه وایي، عبدالرحمن ورته وایي. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې د الله په نومونو کې خوښ نومونه هم دقه دوه دي، عبدالله او عبدالرحمن. دا نومونه د الله ډېر زیات خوښ دي، خو موږ یې ورانو نو عبدالصمد نوم د چا لګې خو نو صمد ورته مه ووایه، صمد مولوي صاحب. او که عبدالرزاق نوم د چا لګې خو نو رزاق ورته مه وایه، عبدالرزاق ورته وایه. دا صحیح نومونه دي. نو د الرحمن په نوم کې عموم دی، او د الرحیم په نوم کې خصوص دی. لکه په دې سورې احزاب کې الله فرمایي چې وکانه بالمؤمنین رحیما، دی د الله تعالی په مؤمنانو باندې رحم کوونکی، په مؤمنانو مهربانه دی. نو ګوره رحیم په مؤمنانو مهربانه، په مؤمنانو باندې مهربانه. په سورې توبه کې الله وایي انه بهم رؤوف رحیم، الله په دې خپلو بندگانو باندې مهربانه دی او مینه کوونکی دی. نو په چا باندې؟ په کومو بندگانو؟ په مؤمنانو باندې. نو په دې رحیم کې یو قسم له خصوص راغی د رحمان په نسبت سره، او په رحمان کې به عموم دی. لکه سورې زخرف کې الله فرمایي چې ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا ان یکون الناس امة واحدة، او الله وی که چېرې دا یره نه وی که نه چې دا خلک به ټول په کفر باندې رایو شي، نو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، الله وی ما به ګرځولی دغه چا دپاره چې د رحمان ذات نه انکار کوي. لبیوتهم سقفا من فضة، د کورونو چتونه به مې الله وی دیو د سرو زرو جوړ کړي وی. ومعارج علیها یظهرون، او پړوی به مې ورته جوړې کړی وی چې د چتون ته به دی په هغې باندې ختلی. ولبیوتهم ابوابا وسرورا علیها یتکئون، د کورونو دپاره به دروازې وی، پالنګونو به وی، صوفې به وی، په هغې باندې به ډډې لګولې وی. یعنې دوی به ما نور هم په مزو کې کړي وی دا کافران. خو یره دا ده چې که چېرته کافرانو له الله دومره هر څه ورکي، نو د غریبانان مسلمانان به ایسته ایمان پرېږدي، بیا په هغې پسې روان شي. نو که دا یره نه وی، نو په دې کې الله فرمایي چې ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن. نو دې آیت نه معلومیږي چې رحمان الله رحمت چې دی نو دا کافرانو ته شامل دی او مسلمانانو ته شامل دی په دنیا کې، او مؤمنانو باندې خاص رحم دی. نو څوک چې دا معنا کوي چې الرحمن چې عام مهربانه دی او الرحیم خاص مهربانه دی، دا معنا هم صحیح ده. او زمونږ استادان معنا کوي چې الرحمن هغه ذات چې د هغه د رحمت خوی دی، او الرحیم خاص مهربانه دی. بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې. الرحمن چې عام مهربانه دی، او الرحیم همیشه مهربانه دی.
الرحیم خاص مهربان دے. شروع کو دا ابتدئو و اشرعو د نحوی گریمر مطابق متعلق د بروستو رئیستل کیږي. نو صحیح معنا د سورۃ فاتحه خو ځنې خلک دسی وایي کنه دا معنا کوي چې شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی. دا معنا غلطه ده، پښتنو معنا ده. اصل د گریمر مطابق چې کوم معنا ده نو هغه ده چې بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې، الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی. شروع کوم ابتدا کوم شروع کوم بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې، الرحمن چې رحمان ذات دی، رحمتي خوی دی، او الرحیم خاص مهربان دی مؤمنانو باندې په آخرت کې. شروع کوم خود سی معنا به زده کې اسانه چې بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې، الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم همیشه مهربان دی. شروع کوم پر الرحیم کې علماء د همیشوالی معنا هم ذکر کړی ده، دوام او استمرار. आगे आगे देखिए होता है जय अल्फाज की लिखी वो समझ की लिखी थी तो देखिए शो नानस्ट नसबो دغه په ابن عباس کې تخریج نه نو اصل کې هغه د ګریمر مطابق لیکل ده او مونږ چې کوو مونږ غلطه کوو. عام طور چې خلک کوي دا شروع خلک مخ وي کنه چې شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې دا غلطه ده. د ګریمر مطابق معنا دا ده چې شروع په ابتدا کې ونی لیکل شي، روستو ولیکل شي، دا متعلق دی د بروز تر وباسي. دا خو تقریبا اتفاقی مسله ده چې چام لګ د علمي میدان کې څه وخت تر کړی نو هغه ته د خبره احساس کیږي چې دا معنا څنګه ویل پکار دي. نو اصل معنا دا ده چې بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی باندې، الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم همیشه مهربان دی او خاص مهربان دی. شروع کوم یا ابتدا کوم. یو دو مسلې دي چې داغي بحث ضروری دی دلته. یو پاغه کې په مانځ کې سورۃ الفاتحه لوستل دي. نو یو حدیث دی د نبی صلی الله علیه وسلم چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، من نکیږي مگر په فاتحه د کتاب باندې. یعنی مطلب دا سورۃ الفاتحه سره سورۃ ملګری کول او په تشرکات کې سورۃ الفاتحه لوستل دا ضروری دي. یو ضعیف روایت دی چې دا غي خلکو دلیل نیولای دی چې کته سورۃ الفاتحه و نه وي او درې پیری سبحان الله و نو دام کاپی کیږي، یا د درې پیری سبحان الله ویلو په مقدار باندې خاموش ودرېږي دام کافی کیږي. دا خبر بالکل نه ثابت. او مونږ چې کړه د کنز الدقایق لوسته کنه د فقه او کتاب دی نو په هغه کې د حدیث ما د کنز په حاشیه باندې کتلو او هغه محشی چې چا د حدیث تخریج کړو هم په سخرت کړو چې د دې نسبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته صحیح نه دی، غلطه خبره ده. به دې حدیث مطلب چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، د سورۃ الفاتحه نه بغیر من کیږي. په هر رکعت کې سورۃ الفاتحه لوستل لازم دی. ګوره لکه سلور رکعتیز من دی او ته دریم رکعت ته پاسې او سلورم ته نو سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویلو باندې کار نه کیږي. سورۃ الفاتحه بل ولي په دې به څومره ټیم لګي یار. سړی مانځه ته ودرېږي او د سورۃ الفاتحه نه ویلی شي نشي ویلی دومره ناراض دی. او زمونږ د بعضې امامان نه دي په دې هم د الله رحم وکړي. ته پسې شاته ودرېږي که نه او دریم او څلورم رکعت کې په هېڅ به پوه نه شي. ته به الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم هېڅ دغه راښکته شي، سورۃ فاتحه پسې نه شي ویلی. نو دا هم غلطه کوي. نو که ته امام مخکې ولاړې نو ام دقه حکم دی، ځکه چې یو انسان مخکې ولاړ دی امام دی مقتدیانو لمونځ کوي نو دی په حکم د منفرد کې دی لکه دی چې ځان لمونځ کوي. نو دی په هر رکعت کې سورۃ الفاتحه خامخا لولي. ډک رکعت دی سورت به سره ملګری کوي، تش رکعت دی نو سورۃ فاتحه به خامخا لولي. اوس یو کس دغه په امام پسې شاته ولاړ دی او دی مقتدی دی، د مقتدی په حیثیت باندې به سورۃ الفاتحه وایي که نه بیا وایي. نو په درې کې درې قول دي مشهور د علماو. یو قول د امام شافعي رحمه الله دی او د سره اهل ظواهر ملګری دي اهل الحدیث، او هغه دا دی چې فاتحه ویل دا واجب دي
ضروري دي دنه بغیر مون نه کیږي کاغه پټ مون دی او ښکارا مون دی په امام پسې به سورۃ الفاتحه وي په هر رکعت کې یعنی که جهري مون دی لکه د ماخام مون شو د ماسخوتن مون شو د سار مون شو او کو سری مون دی په پټه پکې مونږ ویل دي لکه د ماسپخیم او د مازیګر مون شو خو سورۃ الفاتحه به خامخا لولي او دویم قول چې دینو هغه د امام ابو حنیفه رحمه الله د چې مشهور قول دی د حنفیه او فقهاو د امام شافعی په دلیل کې مدقه حدیث پیش کړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا صلاة الا بفاتحه الكتاب د سورۃ الفاتحه نه بغیر مون نه کیږي لہذا که ښکارا مون دی او که پټ مون دی په هر مونځ کې به سورۃ الفاتحه لولي په هر رکعت کې او دویم قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی نو هغه وی چې په امام پسې به سورۃ الفاتحه بالکل نه لولي که هغه پټ مون دی او که ښکارا مون دی او دلیل د هغه یو خو قرآن مجید د آیت دی چې وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون کله چې الله وی قرآن لوستل کېږي نو فاستمعوا له تاسو ته غوږ کېدئ فاستمعوا له غوږ ورته کېدئ وأنصتوا چپ شئ نور مصروفیات هم پرېږدئ لعلكم ترحمون چې الله د باندې رحم وکړي نو امام ابو حنیفه رحمه الله او دغه شاګردان دا وایي چې دی آیت تقاضا ده چې کله قرآن لوستل کېږي امام قرآن ولي نو ته به خاموش ودرېږي او یو دا بل حدیث پیش کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان له امام فقراءة الامام له قراءة څوک چې په امام پسې شاته ولاړ نو د امام قرات د دپاره قرات دی بس د قرات نه کوي امام ترې خاموش ودرېږي امام قرات ترې غوږ کېږي نو دا یو قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی نو امام شافعي صاحب او دغه سره اهل ظواهر هغه مطلق دا خبره کوي سورۃ الفاتحه به خامخا وي که پټ مونږ دی او که ښکاره دی امام پس شاته ولاړ فاتحه به وي امام ابو حنیفه رحمه الله مطلقا د نه ویلو قایل دی چې که ښکاره مونږ دی که پټ مونږ دی خو چې په امام پسې ولاړ نو سورۃ الفاتحه به نه وي خاموش به ودرېږي دریم قول لدی په دې منځ کې دی او هغه دا دی چې که ښکاره مونږ دی یعنی ایمان په جهر باندې قرات کوي امام په جهر قرات کوي په زور لکه د ماخام مون شو د ماسخوتن مون شو د سار مون شو نو په دې منځونو کې چې په دې کومو رکعاتونو کې امام قرات په زور کوي لکه د ماخام د مون اولنی 2 رکعاتونه شو او د ماسخوتن د مون اولنی 2 رکعاتونه شو نو په دې کې په امام پسې قرات نه کوي بلکې د امام د قرات ته بغوږ کېدی د دې آیت تقاضا ده چې وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الله وکړي چې قرآن لوستل کېږي نو تاسو ته غوږ کېدئ نو د دې آیت تقاضا دا ده چې امام په کوم رکعاتونو کې په زوره باندې قرات کوي که نه نو هغې به امام ته غوږ کېدئ چې په کوم رکعاتونو کې امام په زوره قرات نه کوي لکه د ماښام د مونځ دا 3 رکعات شو د ماسخوتن د مونځ دا 3 او 4 رکعات شو یا د ورځې د ماسپښین د 4 رکعاتونه شو یا لکه د مازیګر د 4 رکعاتونه شو امام پسې شاته ولاړ خو امام په زوره قرات نه کوي نو په دې کې هغه وایي چې بیا سورۃ الفاتحه ویل ضروري دی به خامخا وي او چې کوم کې امام قرات کوي بس پاکي امام ته غوږ ښودل پکار دي او هغه وایي چې بیا په دې دوانو باندې عمل راشي په احادیثو به عمل راشي وایي دا حدیث چې دی چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب د فاتحې نه بغیر مون نه کېږي وایي دا حدیث اصل کې د منفرد په مون باندې حمل دی چې انسان ځان لمونځ کوي نو ځان لمونځ کې خو فاتحه به خامخا وي او دویم چې من کان له واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون نو په دې آیت به عمل راشي ځکه چې په کوم رکعاتونو کې امام په زور باندې قرات کوي نو په هغه کې به ته امام ته غوږ کېدی په دې آیت به عمل راشي او چې په کوم رکعاتونو کې امام قرات نه کوي نو به خود آیت د حکم نه دی متوجه امام ځان لګي ته ځان لګي نو ته به ځان قرات کې به ځان لګي او دا قول چې دی نو دا د امام مالک رحمه الله قول هم دی او دا قول دا په دې هندستان کې د مولانا عبدالحی لکنوی رای هم ده او دا رای زمونږ د استادانو هم ده لکه د شیخ القرآن مولانا ګوهر رحمان نور الله مرقده دا غم دا رای ده چې امام پسې په پټ مونځ کې سورۃ فاتحه ویل پکار دي
او چې کوم رکعاتونو کې او په کوم منځونو کې امام په زور باندې قرات کوي نو پاک امام ته وګي خودل پکار دي نو لہذا د قران په آیات باندې به عمل راشي او دویم د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې به هم عمل راشي دا خبره ډیره زیاته حق ته نږدې ده. ګوردین دا خبره نه معلومیږي چې انسان مثلا د امام شافعي صاحب د رای نه متاثر دی داغه د استدلال متاثر دی او د به امام پس په هر رکعت کې سورۃ الفاتحه وایي د به مون نه کیږي نه د مونږ کیږي. ایو سره د امام ابو حنیفه رحمه الله د رای نه متاثر دی او د په امام پس سر فاتحه وایي نه غنی د به مون نه کیږي نه د مونږ کیږي او جسو کې په پټ مونږ کې وایي او په ښکارا کې نه وایي نو د مونږ کې د ټولو مونږ کې ګوره په مسله کې چې د فقهاو اختلاف راشي د امت خیر پکې دا په دې میدان کې راوځي د امت ته خیر په دې ځکه ملاوي شي چې امت ته په عمل کې اساني پیدا شي. بس عمر بن عبد العزيز وی رحمه الله وی چې کله یو مسله دي لګي چې د صحابه په مسله کې اختلاف وکړي شوی دی صحابي درای د بل دارای د بل دار وی زه خوشاله شمه چې امت ته په عمل کې اساني پیدا شو. اوس چې په دې آراو کې څوک په کوم رای باندې عمل کوي دلیل په بنیاد چې چا د رای نه متاثر وو بس دې په حق دی دا ته نشي ویل چې دا په غلط روان دی. نو په دې فقهي اختلافاتو کې اصل څه چې دغه برداشت دی وره اعتدال دی میان روی ده او زمونږ استادانو موږ ته وی چې ګوره په دې فرعي مسایلو کې اختلاف په خپل زیاده نه ختميږي دا د صحابو د دور نه روان دي دا به چلیږي ولا يزالون مختلفين دا اختلاف به خامخه خدای اختلاف ذریعہ د نفرت او د فساد ګرځول دا اختلاف په وجه باندې د یو بل سره دښمنیان کول د یو بل خلاف لوډ سپیکر او منبر او محراب استعمالول په یو بل باندې د گمراهۍ فتوی لګول د پسې مونږ کیږي او د پسې نه کیږي دا لایسنس ورکول خلکو لکنه دا غلطه خبره ده. دې چرتم صحابوم چاله دعوت نه ورکړي او تابعین چاله دې خبرو دعوت نه ورکړي د صحابو په منځ کې به اختلاف هم په دې مسایلو کې په یو بل پسې منځونم کول چرتم څوک دانش ثابتول چې یو صحابي ویلي چې د بل څه غزما په مسله کې اختلاف دی چې مثلا دی وی چې په امام بشه سورۃ الفاتحه وي او زویم چې نه به وي یا زویم چې نه به وي او دی وی چې وي به ولې حاجه د بشه مون نه کی دا یو صحابي هم څوک نشي ثابتوله په خیر القرون کې صحابه پرې دا په خیر القرون کې څوک نشي ثابتوله دا خروست دا شی موږ جوړ کړی جنجال هم جوړ کړی دی کنه چې دین په انسان کې نه کنه او فقاهت پکې نه هغه دا قسمه خبره بیا کوي. لہذا غور قول دا دی په دې کې چې په امام پسې په پټ منځ کې چې امام په زور قرات نه کوي نو پاګه کې دغه مرضی د ماخام د مون دریم رکعت د ماسخوتن د مون سلورم دریم او سلورم رکعت دم پکې راځي په دې کې به امام په سورۃ فاتحه ویل پکې ځکه امام قرات نه کوي کنه هغه خپل قرات کې په پټه باندې ته خپل کې سورۃ فاتحه بخامخاوي اج کله په زور باندې قرات کوي د قران د حکم متوجه دی چې فاستمعوا له او حدیث کې مرجی نبی صلی الله علیه وسلم صحابي د مانزه چل خو دو نو به وته وی چې واذا قرأ فانصتوا کله چې امام قرات شروع کی په زور او ته اورینو فانصتوا تاسو چپ شي خاموش شي و دې حدیث تقاضا هم ده چې کله امام په زور قرات کوي نو به خیر د امام قرات توقع ده. په دغه ځای کې بعض علماء به ویلي دي زمونږ په فقهای احنافو کې چې امام د څه دی چې هغه په قلاره تلاوت کوي یعنی په هر آیت باندې ودرېږي دی الحمدلله رب العالمین ودرید الرحمن الرحیم ودرید مالک یوم الدین نو په دې د سکتات الامام وي د امام د سکتی نه دي د وقفه نو په دې منځ کې ته تلاوت کې لګاغوي الحمدلله رب العالمین چې کله غودريږي نو تم به ول چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم هغه خاموش ته الرحمن الرحیم نو په دې سکتاتو کې الولي نو په دې څه پابندي نشته چې امام بزور قرات کې او تو سورۃ فاتحه الولي خو ما ته وی چې دا د چونګې د دلیل اختلاف دی د رائے اختلاف دی نو دا مضموم نه دی غره خو چې دې په وجه باندې دې په بنا باندې موږ یو بل سره اختلاف شروع کو داسې اختلاف چې به یو فتوی لګو یو بل نفرت کو یو بل په منځونه نه کو نو بیا ګوره دا اختلاف صحیح اختلاف نه دی دا مضموم اختلاف دی ممدوح نه دی دا الله بالکل نه دی خو دا اختلاف. نو دا د سورۃ الفاتحه د ویلو مسله شو مختصر دلایل مې ونه ویل او بل خبره دا چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د وزي سورۃ الفاتحه هم دم دی او دا بسم الله الرحمن الرحیم چې دی کنه د دې د فضایل او فواید کو تاسو په دې کتابونو کې ولوست حیران بشئ. د ډورو بیمارو د پاره زما خپل تجربه هم دادا چې چا دې ورکمه ومدا وظیفه وکا دردونو د پاره خصوصا
لکه ځینې خلک وایي یاره زما په دې بدن باندې دردونه یې ډېر زیاته زه هم یو سل پېرې بسم الله الرحمن الرحیم ولوله په دې کې الله دومره برکت اچولی دومره طاقت دی پکې چې دې په طاقت به الله دردونه ایسته ورک کړي ختم به یې کړي نو چې هغه دا وظیفه یې څو ورځې وکړي الله یې دردونه ایسته ښه کړي بل یو بیمار دی بل بیمار دی نو هغې ته باقاعده ورکوئ چې د دې ورد کوي 100 پېرې وایي 200 پېرې وایي څومره چې ویلی شي او په دې لاسو باندې چوفکۍ او په دې بدن یې راکاږي نو د الله نومونه دي بل څه خو نشته که نه بسم الله خاص په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې عام مهربانه دی الرحیم همیشه مهربانه دی خاص مهربانه دی په دې پلاني باندې دم اچوم که نه دم اچوم نو الله رب العالمین به د خپلو نومونو په برکت باندې د خپل رحم په بنیاد باندې به الله د بیماري ښه کوي الله به ورله صحت ورکوي د بیماری د پاره دا بهترین علاج دی بسم الله الرحمن الرحیم لوستل الحمد لله رب العالمین ټول د کمال او د الوهیت صفتونه لله خاص د الله د پاره دی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی په دې الحمدلله کې دعوه د توحید ده او دعوه دا ده چې الحمدلله ټول د کمال صفتونه ټول د الوهیت صفتونه لله خاص الله لره دي د کمال او د الوهیت صفتونه په الله پورې خاص دي نو دا یو دعوه ده چې پیش یې کړه الله او په دې دعوه باندې وروسته بیا دلایل ذکر کوي 15 د الحمدلله ډېر زیات فضایل په احادیثو کې راغلي دي او دا فضایل نه دي په دې پسې ټوکې نه دي په کار ګورې دا د اسلام یو ډېره اهمه برخه ده ډېره اهمه حصه د فضایل بیانول او په احادیثو کې د الله پیغمبر بیان کړي دي جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه دیوی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې افضل الذکر لا اله الا الله په ذکرونو کې د ټولو نه بهترین ذکر هغه په لا اله الا الله سره د الله ذکر کول دي او به فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې افضل دعا چې دنو هغه الحمدلله ده افضل ذکر لا اله الا الله او افضل دعا چې دنو هغه الحمدلله ده امام ترمذی دا حدیث نقل کړی دی او به ویلي دي چې هاذا حدیث غریب امام نسائی نقل کړی دی ابن ماجه او د ټولو فرمایلی دي چې دا صحیح حدیث دی او امام زهبی رحمه الله سره په دې خبره کې موافقت کړی دی هغه مو د حدیث صحیح دی نو ګوره د حدیث ظاهر ته انسان وګوري که نه نو الله پیغمبر فرمایي چې بهترینه دعا الحمدلله ویل دي نو په ظاهره کې خو په دې کې دعا نه ښکاري ظاهرا پکې دعا نه ښکاري لکه دی او بل مثال هم حدیث کې شته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې افضل او بهترین دعا چې زم غواړم او زمانه مخکې نور انبیاء هم غوښتل د عرفات په میدان کې هغه دا چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا الله پیغمبر وی بهترین دعا چې زم لولم او غواړم د الله نه او زمانه مخکې انبیاء هم د عرفات په میدان کې غوښتل دا هغه دا کلمات دي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نو دا خو په ظاهره کې توحید کلمه د سره په سوچ وکي دعا پکې ښکاري نه دعا پکې په نظر نه راځي خو علماء فرمایلی دي چې د الله رب العالمین ثنا بیانول د الله لوی بیانول د الله صفت کول دا چې دی لکه د الله نه چې سوال کې د الله نه چې دعا غواړي لکه اوس مثلا یو انسان دی په زړه کې یو حاجت پروت دی او دی وایي د الله د حاجت غواړم خو په داسې الفاظو یې غواړم چې الله زما د حاجت قبول کړي نو تسبیح راواله او یا په ګوتو باندې شمار شروع کا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء نو تا د الله ثنا بیان کړه خدا د څه دلته تا چې د الله نه سوال کړی تا د الله نه خپل ضرورت او حاجت وغوښتي الله به حاجت پوره کوي دا تجربه ده
نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الحمدلله چې دا کنه دا افضل دعا ده، بهترین دعا ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنه وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لئن اقول سبحان الله، چې دا کلمه وایم چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، چې دا کلمات وایم ویل ولم، نو احب الی مما طلعت الشمس، دا ماته د دین غوره دی په کوم ځای باندې چې نور راخیږي. نور خو په ټوله دنیا کې راخیږي، یعنی مطلب دا ده چې دا کلمات زول ولمانو دا د دنیا و ما فيها نظم په نسبت غوره عمل دی چې انسان یې وکړي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو علماء دې ته احب الکلمات وي، احب الکلمات. کستانو څوک سوال وکړي کنه په مدرسو کې د جمعیت طلبه عربیه د شبیداری ني، نو په شبیداری کې یو د سوال او جواب نشستی کنه، نو سوال به کیږي طالبانو باندې او به طالبان جواب ورکوي، ګروپونه جوړ شوي. نو کو دا سوال څوک وکړي چې احب الکلمات کوم دي چې په حدیث کې راغلي دي، نو ته دا وایې چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او بدی احب الکلمات کې ور الحمد لله هم دی ښا. دا الحمد لله ډیر زیات فضائل لري په احادیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کې. حدیث کې راځي د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی ابو مالک الاشعری دیوی نبی علیہ السلام فرمایل چې الطهور شطر الایمان، چارندام کول پاکی حاصلول، د اودس چارندام په ذریعہ باندې ځان پاکول دا نیم ایمان دی. او به علماء وضاحت کړی دی چې د الله پیغمبر دی اودس چارندام ته نیم ایمان څنګه ویلې دی، د پاکی ته نیم ایمان څنګه ویلې دی. نو دغه وجه دا چې انسان یو ظاهر دی یو باطن دی. نو د انسان د باطن چې پاکیږي دا زړه نه په ایمان باندې پاکي سره کلمه وایي، او د انسان ظاهر په څه پاکي، د انسان د ظاهر چې پاکیږي نو دا په یو د شارندام باندې پاکي چې د یو د شارندام وکي په دې باندې پاکي. نو نیم صفائی په ایمان باندې راځي او نیم صفائی چې د نو هغه په د شارندام باندې راځي. نو دی وجه ته نبی صلی الله علیه وسلم نیم ایمان ویلې دی. او به الله پیغمبر فرمایل چې والحمد لله تملأ الميزان، چې څوک الحمدلله ولولي کنه نو دا د قیامت په ورځ باندې د انسان د نیک عمل تل ډکې دومره اجر اوسه. یعنی کدی الله جسم ورکی کنه د دې ثواب له الله د قیامت په ورځ باندې جسم ورکی، بدن ول ورکی، او دا د انسان د نیک عمل په تل کې وګرځول شي نو ټول تل به ډکې کیستا دومره وزن لري. والحمد لله تملأ الميزان. او بنبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض، چې د الحمدلله سره سبحان الله وې کنه نو ګدیله الله یو مجسم شکل ورکی نو دا ټول د دنیا د ارس بډک کیستا اسمانونو زمکه بډک کی دومره اجر لري دومره ثواب لري. او والصلاة نور، منز دا رڼا ده، الله پیغمبر وی مونږ رڼا ده. څنګه رڼا ده؟ نو په قیامت کې برڼای د منځګزارو مخې ته د قیامت په ورځ باندې رڼای کې چې کله به د پولیس سرات باندې پوری وځي الله بول رڼا ورکی. او قران کې الله ذکر کړی دی چې نورهم یسعى بین ایدیهم، د دیونه مخکې برڼا روانه د مؤمنانو نه مخکې چې په دنیا کې منځونه کړي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک د شپې په تیاره کې جمعات ته ځي، تیاره ده، بدن هم کمزور دی، نظر هم کمزور دی، بدن له اجازه تم نه ور کوي، او خوف او يرم د خدای په تیار کې جمعات روان دي. د الله پیغمبر فرمایي چې بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه. سوچ په تیار کې جمعات ته ځي عبادت لو منزله، نو د الله پیغمبر وي د قیامت پر ورځ ول د پوره رڼا زهره ورکا چې الله بوله پوره رڼا ورکی. زمانی ک بابا الله دی غریق الرحمت کی هغه با عمر ډیر زیاتو تقریبا 100 کالو تر رسیدل، خو داغه نه به د جمع مون قضا کېده. هغه وخت لاټینونو ما به د لاس نه نیولې او جمعات ته روانو لاټین به وسره او د ځان سره به دا نغمه ویلا چې خوشخبری ورکا خلکو لرا چې په تیاره کې جمعاتونو ته ځي، خوشخبری ورکا خلکو لرا چې په تیاره کې جمعاتونو ته به ویل ځان سره لګیا به ټول لار. او دا خو د ماج د کړیو د الفاظ نورستو براته یاد ما چې دی بس مطلبي
نو چې دا حدیث هم ولوست نو راته مخې ته شو چې خدای دې حدیث ترجمه کوله. نو د الله پیغمبر فرمایي چې تب الله د قیامت په ورځ باندې نور نصیب کی. او دویم محدثین وایي چې والصلاة نور مطلب دا دی چې څوک د منځ پابند دی کنه، د منځ پابند دی، الله به د پزړه کې ورنا پیدا کی، دی به خوشاله مطمئن وي، څه ټینشن او پریشانی به وته نه، بس صرف د آخرت غم او فکر به وسره. دا نور چې الله په دې زړه کې پیدا کوي نو دا الله د دې مون په عبادت باندې پیدا کوي. او دریم مطلب محدثینو دام بیان کړی دی چې دی والصلاة نور مطلب دا دی چې څوک د مانځه پابندي کوي بالخصوص د تهجد د منځه، نو الله به د دې مخ کې یو نور پیدا کوي، یو نورانیت به کې الله تعالی پیدا کوي چې ته ګورې نو تعالی به خوند درکوي. داغه دیدار او داغه زیارت او داغه مخ ته کتل دا به تعالی خوند درکوي. زه ته ستو وګورم او چې مون نه کې کنه کو شکل نډیر سره خسته کنه او ډیر پوډر او کریم ورڅ بزان پسې ومږي خو نه خسته کیږي، خو نه کوي. زه دې زنانو ته بیا په درس کې زویم ګوري تاسو منځونو پابند شئ، وګدي سجدي الله تعالی کوي، وګدي سجدي، تهجد پابندي کوي، نه به د پوډر ضرورت نه به د کریم ضرورت. الله به دې مخونو کې نور او رڼا پیدا کی، هغه ځان له خواهش ته د الله چاته نصیب کوي. او د الله پیغمبر فرمایل چې والصلاة نور، دا مون چې دینو دا رڼا ده، والصدقه برهان، صدقه ګورې دا دلیل دی، دلیل د ایمان دلیل دی. ګوره دا دنیا څونه خوږ شی دی کنه، پلار د زوی سره په جګړه دی او زوی د پلار سره په جګړه دی او ورور د ورور سره په جګړه دی او ښځه د خاوند سره، دا دنیا د بس یو عجیبه شی دی کنه. خو چې دې دومره محبت به وجود چې دنیا دومره خوږه ده او تیر اول او د الله په نوم یې ورکي صدقه وکي کنه، دا د دې خبرې دلیل دی کنه چې دا ایمان دی. که ایمان نه ولې به پیسې لګولې د الله په نوم باندې. نو صدقه برهان مطلب دا دی چې دا صدقه چې څوک ورکوي نو د ایمان نښه ده او د ایمان دلیل دی. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې والصبر ضیاء، صبر کول دا رڼا ده، رڼا. ګور یو نور دی او ضیاء ده، دوه کې فرق دی. دا ضیاء چې نو دا د نور نه سخت رڼای، لکه په قرآن مجید کې الله د نور او د سپوږمۍ په باره کې فرمایي چې وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الله غزاد دی چې نور ډیر رڼا ولا ګرځولې دی او سپوږمۍ له الله نور ورکړي، دا غي رڼا دی نور نه لګه کمه ده. نو ګوره منظم رڼا ده، نور دی، خدا صبر نه دی. دې په وجه باندې الله انسان له ډېره زیاته رڼا ورکوي. ګوره وبشر الصابرین، الله وی صبر کوونکو ته زیری ورکوي. د صبر ډېر قسمونه دي. ګوره د نیکۍ په کولو باندې صبر کول، لکه تاسو ته راغلي نیکۍ لګل نو دا ګوره تاسو ډېر لوی صبر کوئ چې دا نفس هم کنټرول کړی دی. نفس ته کله وایي یاره ستا خو دا کار دی او پلانې کار دی او ډنګرې کار کول غواړي او پلانې زیره تګ غواړي او ډنګرې زیره تګ غواړي او دا خو ناسته د مړه په ملا هم د درد دی او په خپو هم د درد دی. نو په دې دومره مشقت باندې صبر کول دا د الله ډېر لوی عبادت دی. ګوره دا ډېر لوی عبادت دی. نو ځکه د الله پیغمبر فرمایي چې والصبر ضیاء، صبر کول د الله په طاعاتو باندې، صبر کول د ګناهونو په ځان ساتلو باندې دا رڼا ده، رڼا او ډېره تیزه رڼا ده. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې والقرآن حجة لك او عليك. دا حدیث مې پوره ځکه ولوسته چې پیدې پکې ډېرې دي. ورنه زمونږ پکې یو خبره وه چې د الله پیغمبر فرمایي چې والحمد لله تملأ الميزان. نو نبی علیہ السلام وی دا قرآن بیا ستا د پاره دلیلی یا بستا خلاف دلیلی د قیامت پر ورځ باندې. چې د قرآن حق دی ادا کړل، چې تاسو راغلي او د قرآن حق ادا کوئ او موږ ټول ناست دي کنه، نو ان شاء الله چې قرآن مجید د قیامت پر ورځ باندې زمونږ استادو د پاره دلیلی، زمونږ استادو خلاف به دلیل نه. او كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. ارک سار د کور نه روزي خو ماخام چې کور ته ځي کنه نو چا خپل ځان د جهنم د اور نه بچ کړی او چا ځان هلاک کړی استا. دا دومره ټیم نه لی وره سحر راوځي سم دم سړی کنه، خو چې ماخام ځي نو بس ځان خرڅ کړی جهنم ته ځان غورځولې، ځان تباہ کړی. او ځنې د خلک کی چې هغه ځان اغیشته مطلب د جهنم د اور نه ځان بچ کړی، جهنم د اور نه ځان بچ کړی. دا حدیث مشکات شریف کې هم ده او امام مسلم نقل کړی، امام احمد په خپل مسند کې نقل کړی، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجه ټولو صحیح حدیث ده.
نو الحمدلله رب العالمین ټول د کمال صفاتنا لله خاص الله لردی. دا مونږ چې دا معنا کوو کنه چې ټول د کمال صفاتنا د دین مخ یو ډیر لمبا چوڑا بحث دی. غزا د طالبانو علما راغلي دی ته کومه تاسو هم ان شاء الله پیدا والی ټول پیدا ده. په دې الحمد کې چې کوم الف لام ده د دې په اړه کې علماو درې قسمه آرا پیش کړی دي. یو د جمهور علما رائے ده. جمهور علما وایي یعنی ډیر علما چې د الف لام په دې الحمد کې کوم الف لام ده نو دا د استغراق د پاره ده. دا د استغراق د پاره ده. د جمهور علما رائے ده الف لام استغراقی ده. او دویم رائے د علامه زی محشری ده. هغه وی چې په دې الحمد کې کوم الف لام ده نو دا د جنس د پاره ده. الف لام جنسی ده. او دریم قول چې ده نو هغه د ابن النحاس رحمه الله او د بعض نور علماء ده. هغه وی چې په دې الحمد کې کوم الف لام ده نو دا د عهد خارجي د پاره ده. الف لام د عهد خارجي د پاره ده. نو ګوره دا درې قسمه الف لام چې ذکر شو د هر یو ځان لزن معنا ده. ګوره جدا جدا وس کدا جمهور علماء قول والی چې په دې الحمد کې الف لام د جنس ته پاره دي نو استغراق ته پاره دي نو څه مطلب بش مطلب پیدا شي چې الحمدلله تمام افراد د حمد تمام انواع د حمد لله خاص الله لردي. د حمد چې څومره اقسام دي کنه د ستاینه د ټول الله د پاره خاص د الله د پاره ثابت دي. او ګد علامه زی محشری په قول باندې عمل وشي الف لام د جنس ته پاره شي نو بیا به څه مطلب شي به مطلب دا شي چې الحمدلله حقیقت او ماهیت د حمد لله خاص الله لره. حقیقت او ماهیت د حمد خاص الله لره. او کو د بعض علماء رای باندې عمل وشي لکه ابن النحاس و غیر نور علماء چې الف لام د عهد خارجي د پاره دي به مطلب صحیح به مطلب دای چې الحمدلله ټول د خدای توب صفاتونه الحمدلله ټول د الوهیت صفاتونه الحمدلله ټول د کمال صفاتونه لله خاص الله لردی. او زمونږ استادان چې کوم ژوند دي الله دې په عمرونو کې برکت واچي چې کوم مفسوی دي الله دې قبرونو د نور نډکی اغي ترجیح دی اخیرنی قول لور کوي. د ابن النحاس رحمه الله چې کوم قول لج د الف لام د عهد خارجي د پاره ده دی له ترجیح ور کوي. او د دې دا مطلب نه دی چې جمهور علما خبره غلطه ده یا غني د علامه جی محشری خبره غلطه ده نه اغي می اجتهاد کړی دی خو پاغي یو بدی کې فرق ده چې په دې اخیرنی الف لام له ترجیح ورګي نو په دې باندې اعتراض ناراضي او په دې نور باندې جمهور علما مثلا د جمهور علما چې کوم رائے ده چې د الف لام د استغراق د پاره ده نو په دې باندې سوال دارازي چې ته وی چې الحمدلله تمام افراد د حمد تمام قسمونه د حمد لله خاص د الله د پاره دي. نو حمد خو په الله پورې خاص نه دی. په انسانانو کې بعضی خصيبتونه یې کوي د پلانې خوش اخلاق دی د پلانې منځګزار دی د پلانې چې دینو د رشتہ پال دی د پلانې سخی دی. نو په انسان او په زناورو کې مزنه خوینه پکې خصيفات پکې په کافرو کې سره د کفر هم ډېر خصيفات پکې. نو ته خو چې تمام افراد د حمد په الله پورې خاص دي حال لري چې انسانانو مخلوق کې مشته دي صفاتونه خو نو دې څه مطلب شو. دغه جمهور علماو طرف نه جواب دا کی چې حیوان کې چې کوم صفات پکې دي یا په انسان کې پکې دي نو دا هم پکې الله پیدا کړی دي نو به مرجع چاته کی الله ته کی خو به اعتراض خو راغی کنه. او پاتې شو دا اخیرنی قول چې ته د معنا وکي چې الحمدلله ټول د کمال صفاتونه الحمدلله ټول د الوهیت صفاتونه او ټول د خدای توب صفاتونه لله خاص الله لردی. نو په دې باندې اعتراض ناراضي ځکه د الوهیت او د خدای توب صفاتونه مخلوق لور کول الله خدای الله سره شرک کول دی بیا د په مخلوق کې نشي راتله. نو مخلوق کې کوم صفات دي د الوهیت صفات نه دي دا د خدای توب صفات نه دا د کمال صفاتونه نه دي. ګوره ها چې په الله کې کوم دین هغه د کمال ولا صفاتونه دي. او زمونږ د اصول چې کوم کتابونه دي لکه زه به تاسو ته وایم چې نور الانوار کې مولا جیون رحمه الله تعالی
هغه په دې مبحث العام کې لیکلي دي مبحث د عام چې کوم راځي د عام بحث چې ان العهد هو الاصل في اللام په دې الحمد کې چې کوم الف لام دی کنه په دې کې د عهد خارجي معنا غستل دا اصل دی ګوره ان العهد هو الاصل في اللام او به فرمایلی دي چې فما يستقيم العهد لا يصار الى معنى اخر ترسو پوری چې د عهد خارجي معنا غستل ممکني نو بل معنی ته بنځي ګوره یعنی که ال بد عهد خارجي معنا پرې دي چې کله د عهد خارجي معنا جوړیږي نه بیا به استغراق ته او بیا به جنس ته ځي خو چې د عهد خارجي معنا پکې جوړېدل نه ګوره بل طرف ته ضرورت نه کې بل طرف ته بنځي بیا سبحانك اللهم وبحمدك يو 15 منٹ وقفو کہ محمد ابراہیم محمدی